السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. قیس احمد ولې په ټسټ لوبه کې نشته چې ځوان لیګ سپینر اظهارالحق نویز ټسټ لوبو ته د راشد خان پر ځای اخیستل شوی دی. په اصل کې دا ځای د قیس احمد زما معلومات دا دي چې قیس احمد په خپله په ننګرهار کې د ټسټ لوبو انتخاب کوونکي ګډون نه و کړی، نو ځکه نه دی غوره شوی. لیګ سپینر اظهارالحق نویز بیا 3 فرسټ کلاس لوبې کړې دي چې 6 ویکټ یې اخیستي دي. قیس احمد بیا د افغانستان لپاره ټسټ لوبه هم کړې ده، یوازې 12 فرسټ کلاس لوبې کړې دي، 58 ویکټ یې هم اخیستي دي. چې قیس احمد په خپله ګډون نه و کړی یا کرکټ بورډ نه و غوښتی، رسمي معلومات نشته. او بل ډیر خوندور په زړه پورې خبر، روانه میاشت پیلېدونکی نړیوال جام غوراوي پړاو سیالي ارینا تلویزیون خپروي. د 2023 کال نړیوال جام په هند کې ترسره کېږي چې افغانستان وختي ورته کوالیفایر شوی دی. دا ځل به مستقیمه توګه لوبیږي. د کرکټ نړیوال شورا به د راتلونکي نړیوال جام د لوبو مهالویش ډیر ژر اعلان کړي. او بل خوا بیا د هند مبصر آکاش چوپړا وایي د ICC لخوا د یوې ټسټ لوبې اتلولۍ پرېکړه کول نامناسبه کار دی. د 2 کلونو په جریان کې چې کومه لوبډله د جدول په سر کې قرار ولري، نو هغه لوبډلې به د اتلولۍ ګټونکي اعلان شوی وای. آکاش چوپړا دا خبره په داسې حال کې کوي چې هند او استرالیا ترمنځ د ورلد ټسټ چمپینشپ پایلوبه روانه ده. استرالیا او هندوستان ترمنځ د ټسټ لوبه پایلوبه کې استرالیا لوبډلې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په خپل لومړۍ پړنۍ کې 409 منډې جوړې کړلې. د هندوستان لوبډلې په ځواب کې ډېره خرابه بې خونده توپخونه وکړله. د خپلو ټولو لوبغاړو په اسپزېدو سره 296 منډې جوړې کړلې، چې اوس بیا استرالیا بیټینګ ته راکښته شوې ده. 196 منډې هغه زړې پاتې وې، خو اوس بیا 50 منډې لري. 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.